قربانۍ چا ورکړې او مزې څوک کوي دا د درې شهیدانو پلار دی څو کاله دی عمر دی بابا بابا پسې زه هلته وګرځېدلم یو ټلیفون نمبر یې راته راکړی و هغه هم بند و خو بالاخره دلته راغلم الحمدلله کور مې ورته پیدا کړ دومره خوش قسمته ده او هغه سر کې مې چا نه پوښتنه وکړه هغه ویل زموږ په کور کې ناست دي راغلو دا یې کور دی نو په نوم کور دی په نوم دروازه ده چې بابا راوځي چې دا څو ورځې کېږي ګرځي نه پوښتنه یې مې وکړه نه راځي څه حساب دی دننه ورځو او رښتیا بابا ته مو څه راوړي تر اخره موږ سره پاتې شي بیا وګورئ اوه بابا ستړی مه شې السلام علیکم جوړ په خیر صحت دی ښه دی خیرت دی هغه ته هم سلام وکړه بابا مونږ خو هغه ځای کې لټولې را لټولې نه وې زه خو بس څه مدد لرم کله کار وکړم کله نور پروژم دا بل سړي راته اته نه لس روپۍ دوی اخیسته ښه ماشاءالله دوا یې درته اخیستې ده زه دا کیسې به درننه کوو کور ته ځو ځه مهرباني بابا ماشاءالله لږ لږ رنګ تازه شوی دی موږ هم درځو که ایسار ښه بابا دا دې کور دی ښه 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 ماشاءالله ده کې اوسېږې دا رنګ دې کله کړی دا رنګ لګیا بس همدا چونه دا راوړې شي رنګ پکې ښه زوی دی د هغه رنګ کړی او تا چې ویلې میرګي میرګي لري که چل ښه ماشاءالله دونه ورسره هغه شته دی غم شته ښه ښه ماشاءالله بابا ته کوټه پوهېږې دا یو کوټه فکر کوم ماشاءالله ښه ده که نه رنګ منګ یې ورکړی دی ورته بس دا د بابا کوټه ده بابا دا کوټه دې چا داسې جوړه کړې ده دا چا جوړه کړې ښه ښه دا کور چې د چا دی الله دې خیر و برکت ورکړي ماشاءالله ښه دا راته ووایه چې خلکو سره مرسته کړې که نه الله دې ټول ته خیر ورکړي خدای دې جنت الله امین دعاګانې خو بس هم کوې ورته او آفرین بابا تا هغه ویډیو نه وه چې کله تا ویلې که نه چې دوه زمن مې شهیدان دي که نه درې زمن درې دې ویلې هغه خلکو ډېر دردولي وو پوهېږې زموږ دا ورونه او خویندې دومره به احساسه دي هغې نه وروسته بیا ډېرو ما ته وویله چې بابا څنګ کې مونږ ځو نو څه راغل تاسو ته الحمدلله تقریبا 45 ورونه راغلي وو څه 50,000 زیاته کم مرسته بابا ته نغده ورکړې وه مواد یې ورته راوړي وو دوا موا یې هم اخیستې ورته همداسې ده بابا ښه شکر دی ډېره مننه الله دې خیر درکړي بابا دا زه ډېر خوشحالېږم چې زموږ دغه کامرې په واسطه باندې دغسې یو مسلمان ته د خلکو خیر رسېږي خدای به نه خرابوي هغه دنیا به هم ګلګلزار او دا دنیا به هم ګلګلزار قربان دې شم بابا الله دې موږ تاسو ټولو باندې رحم وکړي خیر وسي خدای پاک دې ټول هلته ته ولیدله که نه زما زړه تا باندې راغی ورځ ده یو مسلمان سړی دی تا د مې ورځ سکریم وکړه تا خو زه پېژندلی نه وم نه نه ما نه وپېژندلی ما نه لیدلی وي نه کتلی وي الله چې راوستلی خدای پاک ما سبحان الله الله دې بابا باقي عمر کې هم درته برکت واچوي ځکه تا ویډیو چې خلک کتلی ډېر خلک داسې چې دا بابا په 99 کالو باندې دومره همت کوي که نه همت پکار ده بچی همت هېڅکله همت مه بایلوه چې هر څه دغسې چې کله چې هغه ته بوتلی چې همت د چا سره پلاس کوم ورونو بابا سره که زه خبرې ډېرې کوم زه طبعا ویډیو اوږدېږي یو خبره ته دا وکړم چې هغه ورونو چې د فرانسې نه د جرمني نه د لندن نه د بلجیم نه د مسکو نه د امریکا نه ټولو ځایونو چې مرستې را لېږلي دي هغه م بابا ته راوړي اوس ورته تسلیموم بابا څومره به تا په حساب باندې څومره پیسې به مې راوړي Durante Pedro como Michelangelo ښه بابا نو
دغه ورونو چې ما نومونه واخیسته دغې داسې یو څه ناڅه مرسته کړې فکر به دې څومره مرسته به وي داسې یو 100,000 10,000 به وي ډېر به وي لږ 50,000 روپۍ پورې به وي 50 پورې 50 خو مخکې هم درغلی ما ذکر ها نه ما سره چې ما ته چې کوم ورونه رالیږلي هغه به څومره دی ولاکه خبره وکړه بابا دومره دي ده ده زه خدای پاک پروردګار دې مه خرابوه الله تعالی دې هغه دنیا دا دنیا ګله ګلزار کړي خیر بابا دا وګوره ښه تقریبا 1,40,000 افغانۍ دي ده څومره 1,40,000 زه دې ما سره کړي الله ته ورسره وکړې مولا ته خپل فضل کرم دې ورباندې وکړي خالق بابا دا 1,40,000 افغانۍ ټول ستا شو زه خدای پاک پروردګار دې مه خرابوه خدای پاک پروردګار دې چې چا رالیږلي الله تعالی دې هغه دنیا دا دنیا ګل ګلزار کې پاک پروردګار دې او دغه کې چې زه مریض سره نه پروت یم او دې ما بخښنه کړې چې ښځه رالیږلې الله ته دې بیا په سم کې ودرې یا خالقه دوی په دنیا په سم کې ودرې یا پاک پروردګار د هغه دنیا ښه کې یا الله ته مدد ورسره وکړي چې ما سره مدد یې کړې خالقه ته ورسره مدد وکړي یا پاک پروردګار کې نه راکړې الله ته خراب نه کړي خدای ته هغه دنیا دا دنیا ګل ګلزار کړي پاک پروردګار زړه دې ستړی شو مریض یې بابا نورې خبرې به نه کړو صحیح ده بابا دا دې بس دي اضافه خو در نه دي اضافه الله په نامه باندې مو ورکړو زه دکې یو څوره ماته الله په نامه راکړی چې زه کوم بل غریب و مسکین ته ورکړم نه ته ووایه ته راواخله څومره راکړی د دې مالک ته شوې ته کې څومره راکړی چې زه بل غریب و مسکین ته یوسم همداسې راواخله چې هر څونه یې مسکین غریب ته راکړی دا راکړی راته ښه یو دی دوه دی درې دی څلور دی پنځه دی شپږ دی اووه دی اته دی نهه دی لس دی یولس دی دولس دی 14,000 دا بل چاته ورکړمه پیسې بابا چې څه کې د خلکو بعضې خلکو بیا انتقاد کوي چې څوک یې ویډیو وویني پټې نه کړي نه اوس انشاءالله غله نشته که نه موبایل چا پټ کړي موبایل درته چا پټ کړه هغه به درنه غورځېدلی بابا لا نه غورځېدلی درله بابا هغه خو ساده موبایل ما کتلی و هماغه موبایل هغه به درنه غورځېدلی بابا سیم کارت زه خفه یم سیم کارت کې ټول موبایل خو 800 روپۍ کېږي اوس خو پیسې ډېر دي او دا غټ موبایل واخله ځان ښه بابا الله دې خوشحال لره او الله دې تو دغه کې برکت درته واچوي دوستانو یو خبره ته وکړم موږ هېڅ کله قمر بنسټ چاته کیش پیسې نه ورکوي ولې بابا نه ما پوښتنه وکړې ده په کور کې اولاد نشته ده فقط همدا سپین ږیری دی او څو سیاسري ورسره نو یو زوی وړوکی دی نو ده ته ما غوښتل یو دوکان جوړ کړم ده نه مې اول پوښتنه وکړه دوکان یا څه شی درته وکړمه وایي نه کېږي نو چې نه کېږي زه مجبور شوم ستاسو امانت همه ورته وسپاره بابا دا روپۍ دې هم واخله الله دې درته 10 لکه کړي ستاسو اخلاص مهم دی صحیح شو دا دې مو واخله نو بابا ته دې خدای پاک وکړي چې دی په مریضتیا ونه لګېږي الله دې وکړي چې په خوشحالۍ کې مصرف کړي بابا نور به هېڅ نه وځي بیرون ته تر څو په دا مصرفېږي نور بیا هم خدای مهربان یو ورور دی هغه وایي چې زه د مسؤلیت په غاړه اخلم هره میاشت 10,000 افغانۍ به درکوي صحیح شو نور به په کور کې بس دی داسې حکومت کوي موږ یو پول حیثیت لرو الله دې تاند خوشحال لره بابا یو سلام کې ټول ته وکړه یو دعا ورته وکړه خدای په امان یا الله ته مهربانه شور باندې خالقه ته د اسبابانو په سب کې ودرې د عرش عظیم د سوري لاندې ودرې الله د پیغمبر علیه السلام د جنډې لاندې ودرې پاک پروردګار د هغه دنیا دا دنیا ګل ګلزار کې خیر بابا خو دعا وکړه نو پوهېږې داسې د بابا غوندې ورته ډېر فامیلونه چې موږ ستاسو مرستو ته اړتیا لري نو راځئ دې په خاطر باندې چې هغې هم لاسنیوی وکړو لاندې لینک درته ښکاري دغه کې ځانونه ثبت کړي څومره چې وس وي هغه به زموږ اکاونټ ته راځي موږ به انشاءالله بابا غوندې خلکو ته راځي بابا الله دې آباد لره السلام علیکم ته دې پیسو کې مصروف اوسه موږ د چای چېرته راکړې د مېرمنې مالدار شی دی مجلات شی دی چې دا شی دی دا لاس دی ګر دا چې پکې شته او تڼاکې شته پکې بابا دا د تڼاکې هغې دنیا په کوم لاس راغلی
خالی لاس خالي او د دې دنیا په څه رقم دی بالکل خالی خالي به دی اعمال برا سره اعمال به موږ سره کوي دا ولا خیر خالي راځي که تا سره کوه چې کړو او ما به الله